अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। د اختر دپاره به داسې ډي پي څنګه جوړو، یعنې د اختر دپاره به داسې ښایسته تصویران څنګه جوړو. نو ډېره اسانه طریقه ده. ویډیو لازمي وګورئ، ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ، زموږ د پیج سره لایک کړئ، زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې قسمي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو داسې ویډیوګانې به مونږ څنګه جوړو، یعنې تاسو ته به سکرین باندې ښکاري. دا یو پیکچر دی، عید مبارک یې به لیکلی، زموږ د پیکچر ورسره هم راغلی. دې نه باقي مختلف ډېر قسمه ډي پي ګانې شته، هغه شانې ویډیوګانې تاسو جوړولی شئ. نو دې دپاره به ستاسو ته یو اپلیکیشن ضرورت وي. اپلیکیشن که زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري، ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته د دې اپ لینک میلاو شي. که څوک یې په فیسبوک باندې ګوري، ویډیو له پاسه به تاسو ته د اپ لینک میلاو شي، د هغې نه به تاسو ډاونلوډ کړئ او دا ویډیو به تاسو څنګه جوړوئ. نو راځئ پوره طریقه درته ښیو، ویډیو لازمي وګورئ. نو پس چې کله مو اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړو، نو اپلیکیشن به تاسو اوپن کړئ. چې اپلیکیشن مو کله اوپن کړو، دا به تاسو ته دلته لږ لوډینګ وکړي. لوډینګ نه بعد به لاندې تاسو ته یو ایډ راشي، سټارټ ایډ به ورته لیکلي، په دې به تاسو کلیک چې دې کله کلیک کړو، په دې باندې تاسو ته په دوو طریقو باندې خپل پیکچر ایډیټ کولی شئ. یعنې یو د فیډ فاینډ فریم دی، په فریم کې بندولی شئ، یو پروفایل فریم دی. یعنې په دوه قسمو باندې تاسو خپل پروفایل چې دی هغه تاسو دلته ایډ کولی شئ. دواړه طریقې درته ښیو، ډېره اسانه طریقه ده. نو لومړی فسټ نمبر طریقې ته راځو. په دې هم چې کله کلیک کړو، نو دلته تاسو راوستو یو کیمره ده، یو ګیلري ده. کیمره چې اټومیټک تاسو یو تصویر وباسئ او چې ډایرکټ کیمره باندې پیکچر وباسو او بیا مې ایډیټ کړو، نو داسې هم ایډیټ کولی شئ. که په ګیلرۍ کې تاسو سره یو پیکچر وي، هغه رااخیستی شئ. دلته تاسو ګیلرۍ ته راشئ، په ګیلرۍ باندې به کلیک کړئ. دې نه به تاسو یو پیکچر راوالئ. یو پیکچر چې کله راواغوستو، هغه پیکچر به داسې راوالي، تاسو به لږ کراپ راولي. یعنې تاسو به خپل پیکچر داسې په مناسب چې کوم پیکچر کوم ډیزاین وي هغه به تاسو راوالئ، او دلته تاسو کراپ کړئ، یعنې کټ به کړئ، باقي کوم نور پیکچر پاتې شي هغه پاتې شي. کراپ ډیزاین تاسو راوستو، دلته به چې کوم پیکچر دی هغه مونږ دلته کراپ کړو او باقي ځای ته یې ختم شو. دا پیکچر زموږ دلته راوستو، دا یو ډي پي ده، په دې باندې مونږ خپل پیکچر ولګوو. داسې دلته نور هم پیکچر یې مونږ ته راواغستې، که هر څنګه ډي پي ستاسو خوښه وي دلته تاسو سلیکټ کولی شئ. دلته دې بله که راشئ، دلته ډېر مختلف ډیزاینونه دي او ډېر ښایسته پیکچر پکې هم ستاسو پیکچر به ډېر زیات ښایسته ښکاري. دلته اوس مونږ راځو، یعنې مثال کے طور پر دا ډي پي پکې مونږ خوښه کړه، دلته هغه لیکلی دی. نو مونږ خپل دا پیکچر دی په دې باندې ودرو. دا به تاسو سیو کوئ څنګه، په ډن باندې به کلیک کړئ. دلته به تاسو ټیکس هم لیکلی شئ، یعنې څه لیکل پکې کولی شئ. دا د ایډ ټیکس یې لیکلی، نو په دې تاسو لیکل هم کولی شئ. په ایډ ټیکس باندې کلیک کړئ، پاینټ باندې کلیک کړئ. دې تاسو کلر هم کوم سایز چې دی اپلوډ کولی شئ، یا د خط چې کوم لیکل دي هغې له تاسو مختلف بولډ هم دغه کولی شئ، یعنې سټایل ولې بدلولی شئ، رنګ ولې ورکولی شئ. فارمیټ باندې کلیک کړئ، نو دلته ډېر قسمونه راځي. نو دا شان تاسو خپل کوم سټیکر چې اپې هم لګولی شئ، نو داسې خپل سټیکر چې کوم دی هغه تاسو ښایسته کولی شئ. دا لومړۍ طریقه دا چې باید تاسو سیو کوئ، لاندې سیو ته ښکاري به سیو باندې به کلیک کړئ، ستاسو پیکچر چې کوم دی دا به په ګیلرۍ کې سیو شي. دا ایډ به تاسو کلوز کړئ. اوس دویمه طریقه درته مونږ ښیو، هغه هم په دې ایډس باندې کېږي. نو دغه ایپس چې به تاسو اوپن کړئ، چې کله اوپن کړو دوباره به یې اوپن کړئ. نو دغه طریقو داسې ډي پي تاسو راوړلی شئ. دویمه طریقه هم په دې کې تاسو ته درښیو، لاندې په سټارټ ایډ باندې کلیک کړئ. په دویم نمبر پروفایل لیکلی، پروفایل فریم، په دې به کلیک کړئ. ګیلرۍ نه تاسو یو پیکچر را سلیکټ کړئ. یو پیکچر چې مونږ راواغوستو، پیکچر نه بعد به هغه کراپ راشي، کراپ باندې به تاسو پیکچر خپل کراپ کړئ ولې. فسټ نمبر دا مونږ ته فریم راواغوستو، دا فریم نه دی، لاندې ورته نور پیکچر هم لیکلی. که تاسو هر یو فریم خوښوئ، نو هغه شان تصویر پکې تاسو لګولی شئ. نو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی، ښایسته ویډیو پکې تاسو د اختر دپاره جوړولی شئ. دا یعنې ښه ښایسته پیکچر چې کوم دی تاسو ایډیټ کولی شئ. نو که تاسو هر یو پیکچر خوښ وي، مونږ پکې دا یې خوښ کړو، نو داسې لږ را زوم کړئ، داسې تاسو کولی شئ. نو دغه طریقو دوستانو تاسو ته مونږ وښودله. لاندې به ډن باندې کلیک کړئ. ډن نه بعد به دا
سیو نشان د ښکار به سیو نشان پر ایټکس لیکل هم تاسو کولی شئ. دا تاسو سره ګیلري کې سوي شي نو هغه طریقه هم تاسو سره وښوره او که خوښي وي نو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغه هم داسې پکچر د عید مبارک دپاره جوړ کړي. او زموږ دا پیج درسره لایک کړئ. زموږ که څوک په یوټیوب باندې ګوري ضرور سبسکرایب کړئ. داسې قسمه ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو موږ ډېره کړه اجازت پر روانو ویډیو کې میلاویږو. د الله په امان.